علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د واشنگټن ډي سي نه ورجینیا ته یعنی د ورجینیا وډبرج سیمې ته روان یم او تاسو ته به تقریبا 15 منټه مونږ تاسو په یو ځای په ګاډي کې روان یو خو ما غوښتل تاسو سره ځینې خبرې وکړم ځینې ستاسو پوښتنې دي هغې ته ځوابونه ووایم او دې وخت کې زه په واشنګټن ډي سي کې یم د واشنګټن ډي سي مطلب زما شاته د کانګرس وداني پاتې شو هغه څه ده چې تاسو وایټ هاوس هم وایي ځینې خلک که نه ځینې خلک ورته وایټ هاوس وایي نو یو منټ ښه نو هغه ودانۍ ذکر مې کوم چې تاسو ځینې خلک ورته وایټ هاوس هم وایي خو کیپیټل هیل دی کانګرس وداني ده نو هغه زما شاته پاتې شوه نو مونږ روان یو ورجینیا ته تقریبا 15-16 میله لار ده خو غواړم چې د اشاره ول راټینګه کړم څنګه بنده نه شي رانه نو هایوې ته کوزیږو زه به تاسو ته په لاره باندې ټولې چې کومې ښارونه راځي سیټیز راځي یا هغه به تاسو ته زه وایم خو او کوم دې وخت کې واشنګټن ډي سي نه مونږ به وځو ورجینیا طرف ته به وځو زه خپل کور ته روان یم خو ما غوښتل ستاسو ځینې خبرې دي ځینې پوښتنې دي چې د هغې ځوابونه ووایم زما په تېرو ویډیوګانو باندې کومې چې ما ستاسو دپاره جوړې کړې وې ستاسو په مینه کې نه او چې ستا مینه زما مینه ستا په کار نه راځي که هغه شعر راته رایاد شو که نه زه ګډ وډ مې مو شاعر نه دی معافي وي بخښنه ترې غواړم خو نو دې وخت کې مونږ هایوې ته راکوز شوي یو دا هایوې 395 ده څه چې 395 وي لکه موټر وی M1 او M2 او M3 چې کوم څنګه وي که نه په پاکستان کې نو دې وخت کې مونږ 395 ته راکوز شوي یو او واشنګټن ډي سي نه وځو زه به تاسو ته ټولې لارې هم ښیم زما موبایل لږ ګړبېږي راګړبېږي ما خو خبرې سره کول غواړم تېرې ویډیوګانې کومې چې ما ستاسو دپاره جوړ کړې یو ویډیو خو ما جوړه کړې وه هغه کورونو والا هغې باندې به هم در سره خبرې اترې کوم کورونو والا دا کیسه وه چې زیاتره خلکو تپوس کوو چې دا کورونه د لرګي نه ولې جوړېږي دا به اور اخلي دا اوبو سره خرابېږي که نه نو یو خبره خو مې دا کول غوښتل اوس دلته په واشنګټن ډي سي کې کومې چې وفاقي ودانۍ دي شاته رانه راګاډی ونه باسي که نه ډز رانه ونه باسي سلو چېرې ماماز بیا که نه نو هغه ته مې اشاره کوله نو دغه مې دا وی چې لرګي کورونه وي یو خو مې دا خبره کوله واشنګټن ډي سي نه وتون د واشنګټن ډي سي سره تړلې په واشنګټن ډي سي کې زیاتره وفاقي ودانۍ څه چې فیډرل بلډینګز یا وزارتونه دي نو هغه ودانۍ یا سرکاري بلډینګونه چې کوم دي نو هغه د کنکریټو نه جوړ وي خو بیا که زه دویمه خبره وکړم کورونه چې کوم دي نو اکثریت میجارټي چې ورته ویل کېږي هغه د لرګي د کورونه جوړ دي د هغې بنیادونه چې کوم دی نو هغه مطلب داسې وي چې د کنکریټو وي بنیادونه یې که نه څه خو بیا ټول لرګي استعمال شوي وي په هغې کې خو دا کورونه بیا ځینې خلک وایي چې دا خو هسې چې کوم دی نو څه بجاجي کورونه وي زه به تاسو ته ووایم په کوم کور کې چې زه پاتې کېږم دغه کور په کال 1984 کې جوړ شوی دی دا داسې کورونه دي چې مطلب دا دی چې هغه مطلب 80 کاله او یا کاله 80 کاله زاړه دي نو هغه اوسه پورې لاسې نه دي شوي نو څه کېږي نه اور واقعي چې اور خو زر اخلي او خو د هغې لپاره احتیاطي تدابیر هم اخیستل کېږي که نه لکه اجاز راکوزېږي تاسو ولیده که نه ما خو ولیده نو تاسو ته نه ښکاري نه ښه دې خوا زما ښه سړک ته ریګن نیشنل ایرپورټ دی کوم چې هوایي ډګر دی او ښي اړخ ته زمونږ او ستاسو زموږ یو اړخ ته ګورو تاسو هم یو اړخ ګورئ زه هم ورته ګورم نو ښي اړخ ته زما پینټاګان دی پینټاګان چې څه ته د امریکا د دفاع وزارت ویل کېږي که نه پوځي فیصلې چې کوم دی نو هغه د دې ځای نه کېږي مطلب دا دی چې پینټاګان نه کېږي تاسو به یې نوم اورېدلی وي کوم چې 9/11 پیښې شوې هغې کې یو جهاز هم دغه پینټاګان مطلب دغه دی په یو برخه باندې راغورځولی شو بیا ورسره خوا کې د پینټاګان سره خوا کې چې کوم دی نو کامي مقبره ده کامي مقبره مطلب دا دی هغه پوځیان یا آرمي یا عسکر هغه چې په جنګونو کې کوم وژلي شوي دي یا مړه شوي دي نو هغه مطلب دا دلته کې د هغې زیات دلته ښخ کړی شوي دي څه چې کامي مقبره وي نیشنل چې کوم وي که نه نو دې وخت کې اوس مونږ برج کراس کوو مونږ ورجینیا ته داخل شو مونږ او تاسو ورجینیا ته داخل شو دې علاقې ته زه فکر کوم چې ارلنګټن وایي دا ارلنګټن دی او ارلنګټن سره مونږ تېرېږو نو یو خبره خو د لرګي د کورونو شو بیا دویمه خبره د کورونو ته به زه به واپس پکې راځم بریکونه به اخلم که نه او الله دې خیر وکړي مری مې خرابه نه شي موبایل خو مې داسې رپي لکه چې کوم دی نو چې ګوزانې دی لکه چې سړک پکې بعض ځای کې خراب دی ځکه چې سړک په هوا کې دی دی خو پرزو کې ایښی دی لاندې چې کوم دی لاندې هم سړک دی پاس هم سړک دی نو دا خبره پاس په هوا راغله یوه کوم تره نو دغه کیسې دي مخامخ دغه تورې چې تاسو وینئ 3 تورې چې دي دغه تورې چې کوم دي نو دا د مخامخ تاسو به سپین دغه وینئ که تاسو ته ښکاري دا کمره لږه زوم ان کړئ نو دا قبرونه دي دغلته دا کامي مقبره ده دا د نښه ده دا کامي مقبره ده دا په ارلنګټن کې راځي
د ارلنګټن کې د ارلنګټن نه پس به مونږ بیا الکسندریا ته داخلي کېږو هغه ته وایم کله چې ورسو پوره تقریبا چې د 100 پورې زه کور ته رسېدلی یم تاسو سره خبرې کول غواړم تاسو سره ګپې شپې لګول غواړم او تاسو چې کوم کامنټونه پیغامونه راغلي دي زیاتره خلک ماته ته څه کار کوې دغه هم درته وایم چې زه څه کار کوم مونږ مزدوري کوو مزدورکار خلک یو که نه غریب سړي چې کم دی نه څه کارخانې خو مې نشته خو بیا هم مزدوري کوو دلته کې نوکري کوو زه دلته کې څه کې کار کوم بس زه یو خپرونې د یو ټي وي کې کار کوم او هغې کې پروډوسر یم نو انیوی دا خو ځان لږ کیسه هغه ته بیا وایم نو لرګو ته راځم ګډې وړې خبرې دي زما ټولې او الله دې وکړي چې تاسو یې مایند نه کوئ تاسو پرې خفه نه شئ ګډې وړې داسې زه کله یو خوا جمپ کوم یو خوا ټوپ وم بل خوا ټوپونه وامه نو د لرګو د کورونو هم خبره وکړله خو کورونه چې کوم دی زیاتره لرګي چې کوم دی دي په امریکا کې خپل لرګي دی دلته لرګي ډېر زیات دي که نه لرګي د لرګو نه مقصد دا دی سره ډېر زیات ځنګلونه دي او دوی خپل ځنګلونه پریزرو یا محفوظ ساتلي دي که نه محفوظ ساتلي دي نو لرګي ورسره ډېر زیات دی تاسو چې کوم اوس دا ګیر چاپېره ودانې وینئ نو دا ټول چې کوم دی نو دا دننه پکې ټول د لرګي کار دی بار به تاسو داسې دا ښکاري چې دا لکه دا بلاک دی خښته ده خو دا ټول د لرګي دی ایون دا بلډینګ چې تاسو وینئ ښي اړخ ته دې کې هم دننه ټول د لرګي کار دی نو د اور خبره وه که نه نو اور خو ډېر خلک لګول غواړي خو کوشش به کوو چې اور ونه لګوو که نه نو اور واقعي دا کورونه ډېر په منډه باندې اخلي او ځکه چې لرګی دی بیا وچ شوي لرګی دی که نه نو وچ لرګي خو تا ته پته لکه سپیا کې ته چې اور ورته کېده څنګه لوګي کوي نو دغه شی پکې شته بالکل اور اخلي خو دلته احتیاطي تدابیر پکې ډېر زیات دي مطلب دې تارونه داسې لګوي د بجلۍ چې هغه اور وانخلي دې کې چې کم دی نو بیا په کور کې چې کم دی نو دې کې سموک ډیټیکټرز لګېدلي دي یعنې چې ایله په کور کې دننه چې کم دی لږ غونته لوګي هم شي نو هغه چیارې شروع کړي ښه بیا پکې د اور مړه کولو عمله چې ورته وایي که څه شي ورته وایي د فایر ډپارټمنټ والا هغه هم ډېر زیات اکټیو دي نو دا خبره خو دغه شانته شوه بیا ځینې خلک وایي چې دا کورونه ارزان دي او که ګران دي نو کورونه خو دلته کې چې کم دی نو ګران دي خاص کر په واشنگټن ډي سي کې ورجینیا کې مطلب دا دی چې دا کم کور چې تاسو ته ما په هغه ویډیو کې ښودلی او کم چې جوړېده نو هغه کور و تقریبا دغه به کم سے کم د 8-9 لکو ډالرو دی تاسو به وایئ چې لرګي په 8-9 لکه ډالر څه کوي که نه خو بیا هم دې کې چې کوم شیزونه دلته په امریکا کې لیبر ډېر ګران دی مزدوران چې کم دي د مزدوري چې کم کس تاسو مثال په توګه کار میټیریل چې کم وي سامانونه چې کم وي هغه به د 10 روپو وي 90 روپۍ یا لس کم 100 روپۍ به هغه کم کس چې لګوي هغه یې نه اخلي دغه سړی دلته ګوره په امریکا کې ډاکټر په امریکا کې چې کم دی نو ترکاڼ په امریکا کې چې کم دی کم سړی چې هنرمند دی آرټسټ دی هغه هنرمند کم ته چې زمونږ استادو په سیمو کې ډېر خلک په بد نظر باندې ګوري بد نظر باندې مطلب ځینې خلک ټول نه یادوم که نه ځینې خلک څوک ورته وي ته پلانې او ته ډینګرې او ته دلته دا یو آرټ دی دا یو فن دی چمیار که نه هر سړی خو چمیار نه شي کېدی هر سړی خو سپلی نه شي ګنډلی دا آرټ دی ښه بیا ورپسې چې کم دی نو سی ورته په امریکا کې چې کم دی نو کساب هر سړی خو حلالي نه شي کولی ما نه تپوس وکړه چې چرګ هم نه شم حلالولی د وینې د کتې نه شم چې وینې د وینې ما باندې څه چل کېږي بېهوشه کېږم ورته یعنې تاسو به اوس وایئ چې ته څنګه پښتون یې نو پښتون یم خو پښتون سره سره زه انسان هم یم زړه هم لرم که نه او دغه شانتې کیسې دي نو مونږ چې دا شیزونه نه لیدلي وینې د بیخي مونږ نشو کتې زه نشم کتې مونږ مطلب دا دی که نه ښه دا بلډینګ هم چې کوم دی دا هم د لرګو جوړ دی ټوله دې کې دننه ټول لرګي لګېدلې بنیادونه چې کوم دي دا زما په مخکې جوړ شوی دی یعنې دا تقریبا کال 2011 خبره ده ښه ورپسې دویمه خبره دا وه چې څه یې وته لیبر خبره مې کوله د مزدورانو نو مزدورۍ کې بیا دا کیسه ده چې دلته کې دې وخت کې موږ چې الکسندریا ته رارسېدلي مزدورۍ ته راځم مزدوري ښه خبره چې څوک یې کوي ښه نو الکسندریا ته رارسېدلي دا بل یو ښار دی خو ورجینیا ته داخل شوي ورجینیا ډېر لوی سټیټ دی که نه ما ته خبرې پورې خبر راځي چې څوک ما دې تر ورجینیا نه ونوتې تاسو ما ته دا ووایئ کم سړی صوابی مردان خیبر پښتونخوا نه کم سړی په میاشت کې 2 پیرې بهر تللی دی چې پنجاب ته لړ شي بلوچستان ته لړ شي که نه نو او دلته دا ګرځېدل کول چې کوم دی دا خو دا خبره چې خفه کېږي بیا خو داسې نه کېږي هماره خمار تیل هم څکي که نه دی خاورې نه خوري نو تیل څکي نو دغه تیل چې کوم دی دا په پیسو کېږي هر څه کېږي خو دا خو ستاسو په مینې کې زه کوم خو خیر د هغې مینې څه قیمت نشته دی هغه به بیا هم زه ستاسو دپاره جاري ساتم نو الکسندریا ته رارسېدلي وو ورجینیا مې ذکر کوو چې ورجینیا ډېر اوږد سټیټ دی ډېر لرې پورې تللی دی تقریبا که د دې سر نه هغه سره پورې ځې نو 5-6 غنټې پکې سفر کېږي د ورجینیا بل سر ته نارت کیرولینا ساوت کیرولینا فلوریډا ټینسي که نه بیا ورپسې دغه طرفونو ته نور سټیټونه دي
مونږ چې کوم خواته روان یو نو ماته وایي چې 12 میله لار کوم ایگزیټ چې به مونږ اخلو او 14 د وینې مخامخ ساين لګولې تاسو ته پړکیږي را پړکیږي ځکه چې هغه کې خو 14 منټه کې مونږ 12 میله او 14 منټه کې ځکه چې سپیډ لیمټ چې کم دی نو 55 د یوې غنټې پر رفتار سره د دې وخت د الکسندریا نه پس مونږ چې کم دی د وخت اوس بس سپرینګفیلډ ته داخليږو الکسندریا کې ډېر خلک پاکستانیان پښتانه پاتې کیږي بیا سپرینګفیلډ کې خو زیات پاکستانیان دي دلته یو مارکیټ ته هغه ته هم تاسو راولم یو ورځ او هغه تنور باندې تر ډوډو خیمه ریسټورانټونه باندې ته خیمه مټایو دکان مټایانو چې کوم د خواګو چې کوم دکان وي هغه باندې ته خیمه که خیری خو په کلاره ګوره لږ بخرو خو بخرو خو تل به خرو داسې دا کنه دا کنه هم داسې بکو نو دغه خبره مې تا کوله نو سپرینګفیلډ ته موږ داخلي دوه والیو نو مزدوري خبره شو د مزدوري سره چې کم دلته مزدور چې کم نه ګور د گاډي مستری کوم چې د گاډي ډاکټر دلته کې د گاډي بوزه گاډي ته چې کم نه چې مخکنی ټیرونه ته وته مخکنی ټیرونه ته لري کا او شاتنی ټیر شاته ولګا او شاتنی روړه مخه ته ولا دا غیم نه $15 سوچ کوا $15 ها نو لیبر مزدور ډیر ګران دی دلته په امریکا کې ډیر ګران دی او دغه وجه ده چې زیاتره چې کم دین کم اسمبلینګ چې کیږي یا چې کوم شیزونه کیږي هغه په نورو ملکونو کې امریکا کوي او امریکا مطلب دا دی په چین کې کوي یا چې کم دین په پاکستان کې کوي یا په بنگلاديش کې مثال در کومه کوم ملکونو کې چې لیبر ارزان دی ځکه چې دلته کې په هر سټیټ کې چې کم دین اوس مثال په توګه ورجینیا کې ته پاتې کېږي نو ورجینیا کې اوس مثال په توګه ته پاتې کېږي ورجینیا بل نیوجرسي یاد کما دغه ځای غزه ماته ډېر معلومات دي نو نیوجرسي کې ته پاتې کېږي او نیوجرسي کې ته مطلب دا دی چې د غنټې پیسې چې کم دي د یو غنټې پولیس ما ولاړ دی او چې د پرچا والا رال نه کې دغه ساته ولاړو ښا نو په نیوجرسي کې د یوې غنټې پیسې چې کم دي نو یو تن ته چې ورکه $14 دي $14 کم سے کم راوړه کنه یار دراوړه راځه کنه خدای دې نه کې تواړو راځه ثانک یو برادر ما ته ثانک یو نه مو ته لار مې مولا ورکړه ها نو خبره مې دا کوله خپل مړ بس کوم دې دې سیات ساتي چې وکیل خان سره مې دا خبره په اردو کې پالا پړاتا کنه اردو زده کوم اردو کې دغه شروع کوم نو اردو لپاره مې کوشش روان کړل ډېر حدا پورې مې زده کړم دا نو یو لسمنټ ریکارډینګ کوم کله خیر سره سپرینګفیلډ ته د لار ته لري خو دا اوس چلور شو نو دغه سپرینګفیلډ شو او اوس راځم لیبر ته بیا واپس نه نو لیبر ته راځم او لیبر چې کم دی نو دلته ګران دی دغه کورونه چې کم کورونه دلته څوک جوړي کم کار کوي او کم پروفیشنلز دي نو دا کارونه هر سړی نشي کولی د دې لپاره لایسنس وي دلته کې مثال په توګه سړی کور جوړي یا ټیکادار جوړیږي نه نو هغه ټول رجسټریشن وکړي ټول معلومات به ورکړي او حکومت سره چې تاسو سره لایسنس وي انشورنس وي هر یو شی سره برابر نه لایقي کتره گاډو مستریم جوړیږي نو بل سره لایسنس وي که په امریکا کې ډاکټر جوړیږي نو بل لایسنس اخلي که سکول استاد جوړیږي نو بل لایسنس اخلي او که کم نه سی وتر گاډي ډرایور جوړیږي نو بل لایسنس اخلي او که موټر سایکل چلول غواړي نو موټر سایکل لایسنس به اخلي او که نه په وبو کې کشته چلوما نو دا غي بم لایسنس اخلي دا یو شی لایسنس ته نو لایسنس به مو سره اخلي د لیبر خبره خو مې توکړه بیا به کې پاتې خبره ځنه خبره دا شوې چې موږ څوک ځنه خلک چې مال په امریکا کې نوکری وګوره او ځم امریکا ته نوکری د پاره دتل غواړم بالکل راتلی شي امریکا ته هر څړې نوکری د پاره راتلی شي خو امریکا کې مثال په توګه چې کم دینو کم کارون د پاره چې خلک کم دي نو دوی بیا د هغه د نورو ملکونو نه راولي اوس د لیبر شو دا مطلب کنسټرکشن کار شو د لپاره خړل خلک دي هغه دي نه راولي اوس مثال په توګه لینګویج سرویسز شو د جبو په امریکا کې د هر کام د هر جبې د هر ملک خلک شته زه تر خیبر پختونخوا نه راغلم د پاکستان ځنې وتر افغانستان نه راغلي بیا ورپسې کم نه د ایران نه راغلي څوک وتر جاپان نه راغلي څوک وتر چین نه راغلي څوک وتر افریقا نه راغلي څوک وتر چې کم نه نو یو ځای بل ځای اما کما خلک دی ډایورسټي ډیره زیاته ده د خو جمعات ته خدمه خي اړه جمعات ته شدار پښتنو جمعات ته دې ته هم که خیر تاسو راولم او موږ به پکې کوو که خیر نه زه خو د اکثر راځم خو چې تاسو ته وکم چې په کومه ورځ پکې موږ ریکارډینګ کولی شو ځکه چې دلته کې تاسو هم کول ضروري دي بل خبره دا ده چې ځنې خلک وایي چې موږ له ویزا راولېږه ویزا دا خبره ته وکړې ده خدای کې بس تاسو دلچسپي ډیره زیاتې امریکا هر چاته ویزا ورکوي خو ته به امریکا ته صفا وای دا ځنه هم دا پوهان وای چې ته به د صفا وای ته امریکا ته سره لپاره راځي سبا کې ستا به دلته څه کنټریبیوشن ته به څه رول لوبې دلته کې چې ته امریکا ته راشي نه نو ته یا خو د کوره کاکا زوی دی یا د ماما زوی دی یا د رور دی یا د پلار دی یا د تره دی هغه په امریکا کې دی هغه تا سپانسر کولی شي سپانسر کول مطلب دا چې تا راغوښتي شي خو په هغې باندې ګوره که زه غواړم زما یو رور یو هغه په پاکستان کې او زه په امریکا ته راولم
چې نن ولې اپلای وکم د نن 15 کاله پس به هغه امریکې ته راځي په قانوني توګه چې راغواړم سټپ بای سټپ کېږي قدم په قدم به ځي هغې سره ښه که ما واده وکړو زه غواړم چې زه خپله مېرمن راولم امریکې ته که نه چې زه خپله مېرمن راولم نو هغه به کال پس راشي یا زما مور ده یا زما پلار دی هغې زه راولم هغه هم زر راشي یا زما بچي دي هغه زه زر راولم خو چې 13 کالو نه کم عمر وي ښه بله کیسه دا شوه چې کم دی نو که یو سړی وي زه د سیلګرۍ په ویزه راځم نو سیلګرۍ په ویزه هم راتلی شي دې وخت کې مونږ ویسټ سپرینګ فیلډ ته را رسېدلي یو په هایوې باندې روان یو هغه 395 نه پس کوم ځای کې چې دا پلونه تېر شو د هغې نه پس چې کوم دی نو دا 95 هایوې شو دا 95 هایوې ډېره اوږده ده شاته چې کوم دی نیویارک سره لګېدلې ده اخوا کنیکټیکټ او ماسچوسټ او دا تقریبا ډېر اوږد لار ده دا چې په دې طرف چې پرې ځې نو دغه ریچمنډ او نارت کیرانا ساوث کیرانا دا ټول دا یو ځای کوي که نه دغه وایي انټرسټیټ I-95 ورته وایي انټرسټیټ 95 دی دا د سټیټ دننه ښه نو اوس به راشو ویزو ته به راشو چې ځینې خلک وایي چې ما ته ویزه راولېږه نو امریکا داسې نه ده چې دا سعودي او دوبۍ په شانتې ده سعودي او دوبۍ کې مطلب ستا کاکا زوی دی ماما زوی دی تا له ډرایورۍ ویزه راولېږي او ته په امریکې ته راشې داسې نه کېږي بالکل داسې نه ده او یا تا ته څوک دا ووایي زه تا ته دا ووایم مثال په توګه که زه هم درته دا ووایم چې ما له 10 لکه یا 15 لکه یا 6 لکه یا 15 روپۍ یا 15 کروړه روپۍ راکړه زه د امریکې ته بوځم زه به ته دروغ وایم امریکې ته څوک په پیسو نه راځي پوه شوې داسې پیسې نه مطلب چې ته ایجنټ له پیسې ورکړې او ته امریکې ته بوځي نو وای امریکې ته به ته چې کم دی نو ته به اپلای کې اول به ته ووایې چې زه سټوډنټ ویزې لپاره ځم اوکې سټوډنټ ویزې ته به ته اپلای وکړې به په یو پروسیجر باندې به تېرېږي دا نه چې ته به یو ایجنټ ته پیسې ورکړې داسې کیدای شي چې ځینې پوهه خلک وي هوښیار وي او هغوی ته معلومات وي کیدای شي هغوی تاسو نه سروس فیس واخلي 50,000 80,000 یا 1 لک روپۍ درنه واخلي چې تا له هغه ټول پیپر ورک دا کیسې میسې درله کوي خو که دا درته وایي چې ته به امریکې ته قرض ځې ما له 1 کروړ روپۍ راکړه ځان سره به هم زیاتې کوئ او په دوکه کې به ځان پاتې کوئ دوکه کې به ځکه ځان پاتې کوئ چې امریکې ته په پیسو څوک نه راځي لکه سعودي او دوبۍ دپاره تا له څنګه ته سعودي او دوبۍ ته ځي د امریکې د ویزټ پیسې چې ته امریکې ته په سیلګرۍ ویزه راځي ټول ټالې چې کوم دی نو 100,000 روپۍ فیس دی 100,000 پاکستانی یادوم امریکانی نه بیا به ځان له ټیکټ اخلي ټیکټ به خامخا اخلي 80,000 یا 1 لک روپۍ باندې بیا دلته چې راځي کومه خرچه ځان سره وړی هغه ځان له خو د هغه ویزټ ویزې هم بیا خپلې طریقې کار دی چې ته ویزټ ویزې باندې راځې نو امریکا دا هم ګوري چې تا په پاکستان کې خپې دومره مضبوطې دي یا په افغانستان کې چې ته امریکې ته چکر لځې ځکه چې ته 115 روپۍ چې کم دی نو راواخلې د هغې نه د امریکې $1 جوړېږي چې په هغې باندې ته ځان له یو کافي هم نشي اخیستی په امریکا کې چې دلته کافي هم اخلي چای هم اخلي ځان له هغه هم په $3 باندې ده یو پیالې چای چې هم ته اخلي هغه هم په $3 ده نو ته سوچ کوه نو اب تا سره دا ګوري چې تا سره دومره پیسې شته ني چې هغه پیسو باندې ته مطلب ته پاکستان ته لړ شې د هغې دپاره به ته څه کوې د هغې دپاره به ته ورته دا ښیې چې ګورې یا خو ته سرکاري افسر یې غټه تنخواه دې ده چکر لځې او سرکاري افسر تاسو ته پته چې هغه څومره تنخواه وي که نه نو په هغې کې هم بیا تا ته مشکل جوړېږي ښه بیا ورپسې چې ویزټ سیلګرۍ ویزه کې ته یادوم ښه دا سیلګرۍ ویزې خبره کوم بیا ورپسې چې کوم دی نو بله دغه چې کوم دی نو څه وي ورته 12 منټه ریکارډینګ مې وکړم مې موچه شو په ځان به لږه چای اوس کوم که ستاسو اجازت وي ډېرې سنجیده خبرې کوم که نه نو دې وخت کې مونږ لوټن ته داخلېږو لوټن ته چې بار ته وځي دلته ډېر زیات افغانان پښتانه پاتې کېږي او دلته چې کوم دی لوټن یو ډېر تاریخي ښار دی تاریخي داسې چې دلته کې یو جیل و ډېر غټ جیل و او دلته به خلکو کورونه نه اکثر دغه جیل نه به غلط جیل کې به چې کوم خلک کېنو هغه به ترې وتښتېدل نو چې وبتښتېدل نو کورونو ته به ننوتل پټېدل به نو دلته به کورونه ډېر ګران وو خو نن سبا چې دلته کور راغلی نو ما ستاسو غونته غریبانان نه شو اخیستی ځکه چې زمونږ غریبي ده او روکه دې غریبي شي وي ځوانان یې خوار کړل که نه خیر راځم اوس ویزو ته بیا دا لوټه نو مونږ ته اوس هم تقریبا زمونږ ځای ته چې کوم دی نو مخکې وي چې روډ هم کنسټرکشن روان دی لار هم بنده ده لږ غونته رشم هم جوړېږي خو تاسو به تنګېږئ نه نو ویزټ ویزې دپاره خو لومبې ته دا شی وښیې چې ته په ویزټ باندې یا د سیلګرۍ په ویزه باندې امریکې ته ځې ته به ورته خپل روزګار ښیې چې ستا آمدن وي ستا په هلته کې بچي وي ښځه دې وي مور پلار دې وي کورنۍ دې وي ته به ورته دا ګارنټي ورکوې چې ته په سیلګرۍ ویزې ځې خو واپس به راځې دا به نه چې مطلب دا چې ته لړ شې هلته کې چې کم دی نو دیوال شاته پټ شي دا کیسه پکې ورشي ګارنټي به ورکوې د هغې دپاره به ورته ته پیسې ښې اکاونټ کې به ورته ښې کاروبار به ورته ښې روزګار به ورته ښې چې ستا دومره آمدني لکه اوس که زه ووایم چې زه پاکستان کې مو زه امریکې ته چکر لځم ما سره پیسې ګوري ما سره دومره پیسې نشته اشنا او د کېنه په ارام دلته کې ښه مزه چای روټۍ ته میلاوي امریکا کې څه کې د شتو لوبې نه ځان خلاصوې
بله کیسه د ویزټ ویزا داسې ده چې اوس مثال په توګه ستاسو ملګری دی دوست دی خپل دی پردی دی دغه شانتې او هغه تا ته وایي چې اوکې مړه بس ته ځان له اپلای وکړه ویزې ته ویزټ ویزې ته او امریکې ته چې راشي نو ما سره به پاتې شي او دلته به ستا خرچه زه کوم ته خوراک څښاک او به ستا ګارنټر شي ګارنټي به دې واخلي یو رقم نو ته به ویزې ته اپلای وکړې به تا نه تپوس وکړي چې په امریکا کې د څوک شته ته به ورته چې یاره پلاني کسه فارم کې به هم تالي کړي چې فارم او د ویزټ د ویزې باندې داسې دومره وخت نه لګي لکه مطلب دا دی چې ته نن اپلای وکړې څلور پنځه میاشتې پس یا به 2 میاشتې پس د کرونې د وجې مخکې به په میاشت کې دننه ته به هغې امبیسۍ ته راوغوښتلې وو هغه کار به دې وکړو خو په دې باندې پوه هم پکار ده ته چې کوم فارم ډکې نو چې هغه ته ډکولی شي پخپله که پخپله نه شي ډکولی نو چې څوک یې درته ډکوي چې هغه تا ته ټول چیزونه په طریقه باندې وي سټپ بای سټپ ته هر څه ګوري د هغې لپاره بیا ډېرې خبرې چې هغه فارم ته ډکې نو هغې ستا د فیسبوک اکاونټ دی اوس که فیسبوک اکاونټ دی ستا او تا ما ته په دې ویډیو باندې کنزل کړي دي چې وکیله خدای دې تباه کا یا دې داسې کا یا داسې کا ستا په ریکارډ باندې پراته دي نو هغه به هغه شي تا نه به هغې دا تپوس هم کړي چې ته د فیسبوک استعمالوې ته به ورته چا چې استعمالوې نو په څه نوم باندې ستا فیسبوک دی نو ته به ورته ووایې چې د وکیل خان په نوم دی مثال په توګه چې وکیل خان په نوم دی اب ورته ته ورکړې یا ټویټر استعمالوې یا انسټاګرام استعمالوې یا یوټیوب استعمالوې سوشل میډیا ډیجیټل میډیا تاسې استعمال ستا ریکارډ ګوري چې دا سړی روان دی چې د لړ نه شي دلته راشي امریکې ته مونږ له کار ونه ګوري دا مونږ چې تاسو ته بار بار وایو که نه وخت په وخت زه تاسو ته وایم او مشرانو له خولې درته وایم چې کوم ځای کې هم خبره کوئ بیا په لیکلو کې کوئ او بیا په سرور باندې کوئ نو ډېر زیات احتیاط به کوئ ځکه چې مونږ به نه یو خو دا سرور به وي که نه دې وخت کې مونږ اوډ برج ته داخلېږو مونږ به اگزیټ ومخلو دې غوځو ما تاسو ته ویلي مونږ تقریبا څه دې وخته پورې تقریبا 2 میله په هایوې باندې رالو او زما تقریبا مونږ چې را روان شي 21 منټه دا ټریفک نو 21 منټه مونږ سفر وکړو او زه چې کم دی نو 15 شپېته میله د 1 غنټې په رفتار سره رالم که نه اوس دې وخت کې هم زه 40 میله د 1 غنټې په رفتار سره روان یم نو دغه د ویزټ شو بیا د سټوډنټ ویزو دپاره هم پکې خلک اپلایانې کوي مختلفې طریقې کار دي ما دغې لپاره تاسو دپاره سیریز هم شروع کړی دی تاسو ته مې ښودلی دی تاسو ته یې ښیم وخت په وخت باندې درته سټوډنټان راولم نو بیا ډېر خلک ما ته وایي چې ما ته لینکونه راولېږه او په سوونو خلک میسیجونه کوي ما ته نو هر چا له خو زه جواب نشم ورکولی دې ته م راتلم هر یو تن له زه جواب نشم ورکولی ځکه چې زه جواب ورکوم زه نوکریم کوم زما مور هم د بوډۍ مور مې ده هغې ته هم ټایم ورکوم وروڼه خویندې مې هم دي دلته مې غم خادم ده که نه او 8 غنټې زه نوکري کوم د هغې نه پس زه ټایم وباسم نو زه هر سړي له د میسیجونو جواب نشم ورکولی د هغې لپاره خو زه تاسو نه ډېره بخښنه غواړم خو ځینې کسان پکې داسې وي زه ګوره تاسو دپاره چې کوم پروګرام وکړم ما په نیویارک کې زه لړم ما د خپل جیبه زه به تاسو ته ووایم د خپل جیبه $800 لګول زه نیو جرسي ته لاړم هلته مې چې کوم دی ملګري روچت کو بیا رالم نیویارک ته نیویارک کې مې تاسو لپاره یو انټرویو وکړه چا سره مې وکړه یو ماشومې سره مې وکړه هغه د 12-14 کالو وه هغې ته هم چا ورته وایي په سر سر لپټه واچوه چا ورته څه وایي چا ورته څه وایي ستاسو خپل نظرونه زه د هغې احترام کوم آی ریسپیکټ دیټ خو کیسه دا ده نو هغه ما تاسو لپاره راوست هغه ما تاسو دې لپاره نه راوستې چې تاسو دغه جینۍ وښیم چې د امریکې ته علاج لپاره راغلی ما تاسو لپاره دې لپاره راوستې وه چې تاسو دې جینۍ سره میلو شئ او د دې په طریقې کار دا به تاسو ته خپله کیسه وکړي چې دا په کوم طریقې کار باندې راغلی د امریکې ته هغه طریقې کار تاسو خپل ژوند کې چاته ضرورت دی د هغې نه پس څه چلو شو هغه ادارې ما ته ټلیفون وکړو ما ته میسیجونه وکړو د هغه ادارې مشرې چې یاره مونږ ته خو د پاکستان نه ټلیفونونه راځي د افغانستان نه ټلیفونونه راځي څوک رانه پیسې غواړي څوک راته مونږ امریکې ته بوځه څوک راته څه وایي څوک راته څه وایي او تنګ کړي یو تنګ کړي پوزې پورې راوستي د دې پورې چې مونږ د ټلیفون دا نمبر بدل کړو دومره تنګ شوي یو څه چې چا به ورته هسې ټلیفون کو چا به ورته مونږ ته پیسې پکار دي لکه مطلب سوچ پکار دی بیا خلک خاندي مونږ پورې که نه او مونږ پورې مطلب دا دی چې خلک وایي دا څومره دا څه حساب کتاب دی نو ما هغې نه ډېره بښنه مو وغوښته مافیانې مې هم ترې وغوښتې ما ورته یاره زما خو چې څه کړي دي او زه چې تاسو دپاره کومه ویډیو جوړوم دا پیج یا زما دا یوټیوب اکاونټ چې کومه ویډیو جوړوم دا د صحافت یا د جرنالیزم چې کوم بنیادي اصول دي د هغې په رڼا کې زه جوړوم هغې ته ما وویل یاره ما خو د صحافت یا د جرنالیزم په دایره کې دننه دغه ویډیو جوړه کړې ده دا ټول کورونه بیا ته وایم دا بار خو یې دې له د خښتو رنګ ورکړی دی خو دا ټول لرګی دی دا ټول لرګي دي ښه ګیر چاپېره تاسو سوره ودانۍ وینئ دا لرګي جوړي دي اکثریت که نه نو دې کې دننه ټول د لرګي زه به دا ووایم چې 90% یا 80% دې کې د لرګي کار شوی دی دننه او بهر که نه دا ټولې ګیر چاپېره چې تاسو دا لرې نه به وینئ زما ښي اړخ ته دا مدرسه او جومات را روان دی دا ودانۍ چې تاسو وینئ که نه دا یوه دا جومات دی او دا مدرسه ده دا زما د کور نه 1 میل 2 میله کې فاصله کې ده دا ښي اړخ ته دې خوا بیا کورونه دي دا کورونه چې تاسو وینئ دا ټول د لرګي دي ښه نو هغه ادارې والا ما دغه ووایي چې ګوره مونږ یې تنګ کړي یو دا چل دی او هغه چل دی
ما د ډېرې بخښنې مو وغوښتې خو هغوی ته مې دا تسلي مو ان تر دې یایي ما ته دا وایي که ته ویډیو لرکولی شي لرې به یې کړې ما ورته نه دا ویډیو خو ما دې لپاره نه ده کړې دې پسې خو زه نیویارک ته درغلی یم او ما خپل د جیبه $800 لګولي دي د ګاډي خرچه د کار نه چوټي دا ټولې کیسې ورته ما ایکسپلین کړې او دې لپاره مې جوړې کړي چې زما خلکو ته زما چې کوم ولس دی کوم خلک دي زموږ د قام زموږ د ژبې زموږ د مذهب د کوم علاقه کې زه پیدا شویم چې هغه علاقه کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي دا کیسې ډېرې زیاتې دي چېرته چې کوم دی چا خپه په بم کې الوتې ده چا چې کوم دی نو دغه شانتي نو مې دا به دغه شانتي وي نو د خبرې مقصد مې دا دی زه رانږدې شوی یم خپل کور ته زه به ټلیفون دغه بندوم دا ریکارډینګ به بندوم نو خبرې مقصد دا دی چې زه چې تاسو دپاره کومه ویډیو جوړوم زما مقصد دا نه دی چې تاسو امریکې ته وپسخوم زما پسخول بالکل زه دلته غواړم که تاسو ما ته صفا ووایئ زه صفا کلي ته درځم ما له روزګار راکړئ زما ګزاره کېږي که نه ځکه چې زه خپله هم غواړم چې وطن کې یم خپلو خپلوانو سره یم خو بیا هم خوشحاله یم دلته هم خوشحاله یم خو انیوی دغه خبره ځان له کیسې دي هغه زما ذاتي کیسې دي هغې کې زه نه تلل غواړم زما مقصد دا نه چې تاسو دې ته وپسخوم زما مقصد دا دی چې ګوره یو انسان د خپله ځان نه پوهه خلک یو استاد ته استاد ولې ویل کېږي استاد ورته ځکه ویل کېږي چې د هغه تجربې وي هغه زده کړه کړې وي هغه یونیورسټۍ ته تللی وي کالج ته تللی وي او بیا هغه هم هغه شانتې نور طالب علمان تیاري نو مطلب دا دی که چا ترقي کړې ده چا مخ پر وړاندې تللی دي چا زده کړې کړي دي چا کیسې کړي دي باید چې موږ د هغې نه زده کړه وکړو که د هغې هغه بد اړخونه نه او ښه اړخونه موږ خپل کړو په خپل ژوند کې عملي کړو کېدای شي زموږ ستاسو ژوند ورسره اسان شي که زموږ نه شي زموږ د راتلونکي نسلونو ژوند به ورسره اسان شي که څنګه که غلط وایم نو تاسو راته ووایئ ښه بله خبره دومره کیسې مې وکړل تاسو به ځینې خلک وایي ته کړتې ډېرې کوې کړتې مطلب دا ته خبرې ډېرې کوې که نه بخښنه غواړم که څوک زما په خبرو خفه شوي وي نو وایي ته خبرې ډېرې کوې دا خبرې هم زه ستاسو دپاره کوم تاسو دا پته نشي دې خبرو سره زما سینه خوږېږي زما مری خوږېږي که نه خو بیا هم زه غواړم چې څه ناڅه فایده زما نه چاته رسېدی شي موږ د دې ویډیوګانو د لارې رسېدی شي که نه نو ولې نه چې وشي ښه بله مې دا ویل چې د ویزو دپاره د سټوډنټانو تاسو دپاره په اونۍ کې زه کوشش کوم دغه طالب علمان راولم ورته مینتونه کوم چې راشه پروګرام ته راشئ ګوره هغوی د ټایم ایستل هغه ټایم ته یې اخیستل نو دغه تاسو ته پروسیجر ښودل دي دغه طریقه ښودل دي چې تاسو په دې باندې پوه شئ بیا باقي پاتې تاسو په خپله ځان له چې کوم دی لارې ګورئ چې یو سړي 14 کړي او هغه ځان له لار نه شي کتلی نو والله چې یو کس ته مې ویې مې یو سړی دی په فیسبوک باندې نه پوهېږي فیسبوک باندې تاسو دا ویډیو یوټیوب باندې ګورئ نو مې هغه به د اکاونټ څنګه ځان له جوړي هغه د آی ټي ایکسپرټ و ما ته تپوس دا کو په یو پروګرام کې مې ته ګوزر هغه پروګرام کوربه وم او هغه پروګرام کې موږ ناست نو ما ته تپوس وکړو مې په اسانه طریقه باندې تاسو ما ته سوشل میډیا چې کوم فایدې دي په دې باندې او نقصانات دي په دې باندې ما یو خپرونه کوله د نن یو څو کاله وړاندې خبره ده زه به دویم 3 کاله مخکې خبره ده نو ما ته تپوس وکړو ما ورته مې داسې چل دی چې زه یو تن دی هغه په فیسبوک نه پوهېږي مثال مې وله ورکړو او هغه فیسبوک اکاونټ جوړول غواړي نو مې ته به وله څنګه جوړی هغه ما ته وایي زه به وله بالکل نه جوړوم مې ولې به ول نه جوړی ما ته چې یو سړی پې پوهېږي نن زه یې وله سره جوړ کړم ځان ته به پې نقصان ورسوي چې په یو شي باندې یو سړي 14 کړي وي او هغه ته دا طریقه پته نه وي چې زه به امریکې ته څنګه اپلای کوم یا به زه امبیسۍ ته څنګه اپلای کوم دا یوازې د امریکې خبره نه کوم د دنیا د هر ملک چې په پاکستان کې په افغانستان کې د هغې سفارتخانې دي سفارت چې څه ته وایي امبیسیز چې څه ته وایي په کوم ملک کې دي هغې ته تاسو ډایرکټ اپروچ کولی شئ اپلای کولی شئ د هغې ویب سایټ ته تللی شئ په هغه ویب سایټ باندې تاسو کتلی شئ چې ویزټ ویزا د سیلګرۍ ویزا دا نه ده چې تا ته ووایم چې هلته لاړ شئ امبیسۍ کې ویزا درله درولېږم بس ته ځان سره د کلي نه غونځاخي راواخلې او امریکې ته راوړم زه به غونځاخه اوسه کوم نه چې ته په دې نه پوهېږه چې تاسو صرف غونځاخي روړه دلته راشئ دلته ته په ما باندې بوج کېږي بیا په ما به بوج کېږي که نه بوج کېږي ځکه چې دلته په خبرو نه پوهېږي خبرو مطلب دا چې تا له ژبه نه درځي که نه که ژبه هم نه درځي څه مسله نشته خو چې ته بیا هر یو شي ته ما لکه ما د ماشومه د لاسه نیولې او زه تا ګرځوم نو دلته چا سره ټایم نشته دی دا زه سهار 3:30 بجې پاڅېدلی یم 3:30 بجې او دا د 1:30 بجه کېدونکې ده بلکې 1:30 او کم 2 بجې دي دا دی که نه نو ته ما ته دا ووایه زه 3:30 بجې سهار پاڅېدلی یم نو مزدورۍ له تللی یم او دا په کم 2 بجې شوې د غرمې زه اوسه پورې ویښ یم دې نه پس چې زه لاړ شم زما مثال خو بیا د نوکیا د موبایل په شانته شو زه به بیا چارج ته پرېوځم چې ځان چارج کړم که څنګه نو زه به بیا تا ګرځم د ګوتې نه به مې نیولې نو په خپله هم لږ ځان پوهول پکار دي او کم سړی چې کم دی نو دا وایي چې لکه دا هر څه اسان دي دا بالکل اسان نه دي دلته ژوند ډېر زیات ګران دی او ډېر سهولتونه هم دي خو دغه سهولتونو ترلاسه کولو لپاره زما ښي اړخ ته چې کوم دی زه به دا داسې کوم لږ غونته دا های سکول دی ورسره میډل سکول دی که نه دې ته به م راولمه په کلاره خو فلحال ما تاسو سره دا کیسې کول غوښتلو مې زما را تقریرونه واورئ تقریر مې ته وکړو ډېر اوږد تقریر مې وکړو څوک پرې خفه نه شئ
او دا خبرې چې تاسو سره کومې کومه دا په مینه کې کومه تاسو ډېرو پوښتنو ځوابونه به زه وایم زه به درته غواړم چې ته ووایم او تاسو خبر وساتم او دا خبره چې که زغل کول غواړو نو زغل په دې موږ نشو کولی دې خوا بیا میډل سکول دی ښې اړخ ته دی ګراونډ دی که نه دې خوا لاندې اوس به تاسو ووینئ نو زغل که کول غواړم زغل په پیسو نه کېږي که زه پیسو په بالښتونو باندې سملمه او ځان ته مې په ځمکه هم خورې کړي وي او د کېږم پې نو پیسه هر شی نه دی پیسه چې کم دی تاسو له هغه ځینې خوشحالیانې به دله واخلي خو که ترقي کول غواړئ زغل کول غواړئ ریس کول غواړئ د دنیا سره په دې زغل کې برابر پاتې کېدل غواړئ نو پوهان او مشران او هغوی دا وایي چې د هغې راز په تعلیم کې دی او تعلیم چې موږ کوي نو په اصلي معنا کې تعلیم چې دې لپاره نه وي چې هغه مطلب دا دی چې ته د نوکرۍ لپاره وکړې تعلیم دا خبره وي علم وکړې او علم سره چې کم دی نو څه ورته بالغ لاندې کې چېرته نه چې ته خو هم په کار راشي که نه هنر زده کړې علم زده کړې مطلب دغه دا زه نه یم دا پوهان او مشران وایي نو زه بالکل خپل کور ته ډېر رانږدې شوم او بالکل چې کم دی نو ورته خبره لاس مې ورسره لګي که مې اوږد کړو لاس که نه په دې لارو تاسو ما ډېر بوتلي راوستي یې او زما په خبرو خفه نه شئ په ما ټول ګران یې او د خپل ځان نه راباندې ګران یې که نه او همدغه شانتي ویډیوګانې به دله جوړوم کله به م نیویارک ته بوځم او نیویارک ورجینیا واشنګټن ډي سي دا د یو بل سره لږ لګېدلي سټیټونه تقریبا 3 4 5 6 غنټې کې سړی تللی راتلی شي نو هغې دپاره چې کم دی نو مونږ به ځم راځم نږدې لرې سټیټونو ته به هم ځم خو دغه شان تاسو چې مې وویلې څوک وایي فلوریډا ته لاړ شه څوک وایي نیواډا ته لاړ شه څوک وایي اوکلاهوما ته لاړ شه څوک وایي کیلیفورنیا ته لاړ شه دغه ټولو ځینې ته کیلیفورنیا ته چې ځمه کیلیفورنیا ته څه درته دا خبره کوم نو 2 ورځې خو زما په ګاډي کې لګي او 8 غنټې په جاز کې لګي کیلیفورنیا ته چې ځم 8 غنټې په جاز کې سفر دی 100 غنټې 8 غنټې نو فکر کوئ فکر تم پام دی نو خیر هم د دې سره به زه دا ویډیو ختموم تاسو نه باخلم اجازه ته بلکې ورګه داسې یو چکر دله در کوم وګه زما کور خوا کې چې کوم پارک دی لاندې زما کور دی دې خوا نه او دې خوا ورسره چې کوم دی دې ځای کې لاندې زما کور دی د خیره او دا کور چې کوم دی دا ودانۍ چې تاسو ولیدې ښي اړخ ته دا په کال 1904 اتیایم کې جوړ وي دا خو به خرابې شي وینه د وینو ذکر هم چې وینه دلته داسې چل دی چې وینه د اول ځمکه ټسټ کړي چې په هغه ځمکه کې وینه خو نشته چا به لرګي وخوري او که ویمه د هغې دپاره دي په ځمکه کې داسې دغه وکړي دا شیزونه ولګي چې وینه څه چې کم دی نو د وینو هغه پلار هم ورته خواله نه شي راتلی زه تاسو پارک ته بوځم ښه دلته پارک دی دې پارک ته هم پیدل هم راولم که خیر که نه خو فلحال مو ته په ګاډي کې بوځم پرېږده 15 میله د 1 غنټې په رفتار سره مونږ تللی شو دا پارک دی ورسره دې خوا لیک دی دې کې کوم دی نو اکثر دلته لاره باندې ځم دلته مې مخکې ورځو کې $50 هم مونږ تیو که نه نو ځکه هم بوځم هغه $50 بیا خو مونږ ورکړه چاله له خیره سره الله دې قبول یې منظور یې کړي په خپل هغه کې چې چا نه هم روکې شوی وي د هغې هم ثواب وشي زه خفه پاتې یم چې $50 د چا نه روک شي $50 دلته ګټل ډېر ګران کار دی که نه نو $50 دپاره ځینې خلک داسې وي چې هغه 5 غنټې کار وکړي او 5 غنټې کار مسلسل کار چې دلته سړی وکړي که نه نو بس هغه چې بیا راځي نو بوټ نه چې خپر وباسي بوټ یې خپې هم چغې وایي چې خدای پاکه دا مې څه کړي که نه کوم ځای کې ګیر ومه نو دا پارک ته مونږ ور روان یو دا ونې چې دا کله شنې شي اوس خو دغه خبره چې دا سپرلی را روان دی که نه سپرلی راغلی غان ټول دی ګل کړل وینه نغمې شتې او نه د منګړو شور نو اوس را روان دی سپرلی را روان دی او دا به وینو الله خیر لی ورولې مخامخ BMW هم دی داسې به ورشو او بیا به زه تاسو نه اخلم اجازه ته زما ویډیوګانې به تاسو دا وایم چې دا ویډیوګانې تاسو په یوټیوب باندې هم کتی شئ زه زیاتره ویډیوګانې په یوټیوب هم اچوم هلته کې تاسو کتی شئ او بله مې دا خبره کول غوښتل چې یوټیوب چې کوم زما دی نو هغه د وکیل خان په نوم دی WAKIL KHN په هغې باندې ډېرې ویډیوګانې داسې دي چې هغه ما فیسبوک ته نه دي اچولي ډېرې معلوماتي دي تاسو ته زده کړه کولی شئ زده کړه مطلب دا دی چې تاسو ته څه ناڅه معلومات ترلاسه کیدي شي دا وینه کښتۍ دي دا په دې ګرمۍ کې خلک دلته کې راځي او دلته کې اوس په ګرمۍ کې بیا خلک رنټ کوي مو او دغه کوي بیا دلته اکثر خلک ماشومان راولي میانو ته خوراک اچي دي کې میان هم دي واړه دي اوبو کې او بیا دغلته دا سیګلز دي دغه مرغۍ دي دې له به م راولم که خیر یو ورځ به راځو پیدل به راځو خو زه ځم کور ته ځکه چې ما نه ډوډۍ خوړلې ده پښمني ما له پښمني نه مخکې زه تللی یم نو ناشته مې هم نه ده کړې دا مرینا ایریا شو لیک چې کوم دی خلک خپلې کښتۍ راولي دغلته پرې لوډینګ ډک باندې ورکوز کي او سکولونو کالجونو والا هم دلته راځي دا ریسینګ کوي وینې دا کښتۍ دا ولاړې دي دا دي داسې بیا کوم ته دیوال لره دغه ونه بغوم خدای پاک خو نه ښکاري
لکه نه ښکاري تاسو ته ورکه مخامخ به وله ورشم سړی نو ډز به ترې وباسم دا هم کښتۍ دي دغه روینګ والا کښتۍ دي رو یور بوټ دا وینې دلته ولاړې دي نو نه غل شته نه غدو شته نه چا دې شي سره کار شته او پرسکونه ژوند دی دلته کې چې چا سره د کار نه وي نو څه دسه وایي نه که ته مونځ کې دلته په کولو میدان وکړه چې هغه پلار نه تپوس نه شي کولی چې لکه ته څه کوې که ته چې کم دی نو څه وته خپل تلاوت کې نو کوئ چې څه د خوښۍ کوئ که کم مذهب منونکي دي هر چاته خپله پوره ازادي ده دلته کې وینې دا ټول کورونه دا لرګي او لرګي تاسو ته وایي چې لرګي د کم ځای نه ته سوچ کوه دا ځنګل دا دې ځنګل ته وګوره دا کدي خوړل شروع کړي نو هم چې کم دی د علاقې په شپږ میاشتې کې نشي ختمولی نو داسې ورسره بلا ځنګلونه دي غرونه دي ورسره د امریکې سره یادوم ما سره نه وه موږ سره نه وای او نو زه به تاسو بوزم ته به تاسو غریزې علاقې ته یو ورځ بوزم که خیر اب هم درته ښیم او دا اوس بره دغلته کې بیا چې کوم دی نو ګولف ایریا ده ورکه وربه مخې جوم تاسو به هم څه یاد ساته چې ما وکیل خان سره چې ګرځنې دا مزې به کوې بره به ور وخېږو که نه بره ور روان یو دې خوا خو کرو واله دي بیا دې خوا موږ بره رالوینې دا پارک دی او دا خوا ون وی ده زه به لاړ شم ګوره دغه د ماشومانو دپاره پکې لوبو ځای جوړ شوی دی دې خوا مخامخ به اوس تاسو ووینئ که نه دې ځای کې ګوره بله زه تېرېدمه دا خلک دومره چې کم دی نو په ساه اخیستونکي څیزونو باندې مین دي او انسانیت باندې چې دا وګوره مخامخ چې کم دی هغه ښځې ماشومه راوستې ده بچي یې راوستي دي هغې سره لوبې کوي دا ماشومان یې لوبې کوي او دغه تاسو وینئ که نه او بیا ورپسې زه به داسې راشم نو دلته کې بله مې کتل نو دوه لوښي پراته لوښي ولې پراته ووره شوې وه ډېره زیاته نو ووره چې کله وشي که نه نو بیا د هر څه د خوراکونه د شیزونه چې کوم د ونو نه راپرېوځي د مرغو دپاره نو هغه په ووره کې پټ شي نو هغې کې چا څه کړو هغې کې به یې چې کوم دی نو دانې ورته اچولې خوراکونه یې پکې اچولي او په هغې کې اوبه هم اچولې ځکه چې دغه لیک دغه تالاب یا دغه ډنډ دا ووره شوی و نو مرغو دپاره یې اوبه پکې ایښې وې ته سوچ کوه که نه او هغه پکې پرتې وې نو دومره خلک دغه کوي خلکو د خپلو کورونو شاته خپلو کورونو مخې ته د مرغو دپاره خوراکونو دپاره شیزونه لګولي وي نو سوچ کوه چې یو کس بل سړي یا بل جاندار یا د بل ډومینې بجلی والا راغی د بجلی میټر یې ګوري دا ګاډه را سره خوا کې تېرېږي که نه نو بجلی بیلونه او دغه ټریکټر پکې مو وینئ دا وینئ تاسو وایئ چې موږ ټریکټر نه لیدلی په امریکا کې ټریکټر ووینئ دا ټریکټر دی وینئ زه خو والا خواله ورځم دا ټریکټر وینئ هر څه ورته لګي دا د پارک والا دی ښه کلونه وشو دا ټریکټر دلته ولاړ دی نه چا پاله پټه کړه نه دی چا چې کم دی نه بل څه پټ کړی دا خدای پاک ګاډۍ کندې ته ورته ونه کړمه الله د بینک ګاډی دی زمونږ لا دی هم نه که نه کله پکې څه خراب وي کله پکې څه خراب وي نو زه به راواپس شم داسې به لړ شو او اوس به زه به بیا تاسو نه اخلم اجازت هم دا خبره ته به دوی به وایي چې وختي راسې وایي چې اجازت اخلم او زه نه خو په مخه دی ښه که نه خو خیر دا خبره تاسو هغه مینه داسې ده چې هغه ما ځان ته راکاږي او دا وګورئ د چې کوم دی ځان له خپل پیشنګړي را روان کړي د سپي را روان کړي سپي دي ورسره پیشنګړي نه دي که نه د سپي را دا ګوره واکلی را ایستي دي ښه دا سپي را ایستي دي بار چې آنټي ده ماسي ده که نه نو ترور ده مایکه دغه دی سړی نه دی ښه ابی وه نو دوی خپل دغه شانتې کیسې دي نو خبرې هم ډېرې وکړلې نورې خبرې به هم کوو ستاسو ډېرې پوښتنې ستاسو چې کوم په ذهن کې راځي تاسو ما ته راولېږئ زه به کوشش کوم چې یو اونۍ کې په فیسبوک باندې لایو راځم یا په یوټیوب باندې لایو راځم تاسو ته او تاسو ته چې ستاسو کومې پوښتنې دي کوم سوالونه دي او ټول چې کوم ځایونه تاسو یاد کړي دغه ټول به تاسو ته ښیم خو زه به خپل جیب ته هم ګورم که نه او حالاتو ته به هم ګورم او هر څه ته به ګورم موسم ته به هم ګورو نو او مصروفیاتو ته به هم ګورم نو هم د دې سره به زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازت تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او د لوی الله په امان